السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله مو حافظو ناصر سای ورور پښتنه کړي دا چې د مونږ په وطن کې وای مشهور ده سي دا چې سړی اویا زره واري کلمه وای لا اله الا الله وای، نو دغه سړی الله عز وجل بیا جنت ته بیایي. محترم وروره هغه حدیث دسې علما نقل کوي من قال لا اله الا الله 70,000 مرة که چا لا اله الله او یا زره واري ویلې اعتقه الله من النار، الله با دی له عذاب دی ور نه خلاص کی. محترمه یو کتاب دا طراز الکم المذهب فی الاذکار الوارده من الكتاب والسنه، یو عالم تیر سوی دا علامه صفی الدین تلمسانی په نامه دا د لسمې پیړۍ له علماو نه ده. دغه کتاب دی لما سرستا طراز کم المذهب په دغه کتاب کې یو فائدہ ذکر کړي دا فائدتون یو سلو شپیتمه صفحه ده فائدتون من غرائب المکاشفات. بیا دغه خبر دلته پکې راوړې ده او دا خبره د سي راوړې ده چې علامه ابن عربي یو ورځ وایي زه په مجلس کې ناستم، ابن عربي رحمه الله وی او په مجلس کې یو ځوان الک ناستو، نو خلکو دغه ځوان الک ته داسې د کرامت او د کشف چښتن بل د خلکو یو دم د الک وی په زړه باندې سو، نو زه شکمنو چې دا الک برختیا صاحب د کشف پی کنا او بل وی ما اویا زره واری دا کلمه ویلی ولا وی ما ویلی چې رښتیا با دا اویا زره واری چې کلمه وای سړی لور نه الله خلاصي چې رښتیا به یې کنا. نو هغه وی چې زه مجلس کې ناستو مدالک یو دم په زړه سو، خلکو ورتلی چې ولی ځاړي وی ویلی چې مور می وینم چې په جهنم کې سوځي. نو دی وجنه زړل ابن عربي رحمه الله وی ما تیار او یا زره واری کلمه ویلی ولا، نو وی ما په زړه کې ویلی چې ثواب دې د مور ته وروبخ. یو دم وای دای بیرته خوشاله سو چې هغه مور می الله وبخله. ابن عربي ویل دغه کشف نه ما ته دار معلومه سولا چې دغه الک رښتیا صاحب الکشف د حدیث صحیح ده. دلته دوا خبرې دي محترم وروره، د علماو د علم د تصوف له لحاظه دوی کشفان د حدیث صحیح بلی، اما صحیح خبر دا د کشف په بنا باندې حدیث صحیح نسی راتللی. دا حدیث هیڅ کتاب کې نسته ده، دا محققین علماء رد کړی صحیح ده. په طراز الکم المذهب کتاب کې دا خبر دلته شته ده، خدا د حدیث یو کتاب کې نسته ده. موږ د اصول فقه اصول دا دي چې الهام حجت نه ده، دا مکاشفات خوبونه دا ټول صحیح ده، نفس نورانیت وضاحت راولي، اما په دې باندې دلیل نسی کېدلی، دا حجت نسی کېدلی. او علامه موسی خان البازی الروحانی رحمه الله الکنز الاعظم فی التعین اسم العظم په دې کتاب کې یو سلو شپاړسمه صفحه کې په دې باندې بحث کړی دا، او د علامه ابن الحجر رحمه الله نه نقل کړی. ابن الحجر نه چا د دې مسلې په اړه فتوا غوښتلې ده، نو ابن الحجر رحمه الله د دې فتوا وی ورکړې ده. ابن حجر نام دغه چې اویا زره واری سړی کلمه وایي او دی الله لور نخلاصي، نو دورته لیکلی دی بیرته چې بل هو باطل، د حدیث دروغ ده، موضوع لزانه جوړ سوی، لا تحل لروایته الا مقرونا ببیان حاله. که دسی ور سره وایي چې دا دروغ ده، هغه د دروغیت او د کذب حال بیان کی صحیح ده کني، نو محترم وروره د حدیث دروغ ده، هیڅ اصل نه لري. صرف دومره خبر ده نفس کلمه ویلل خدای یو کار ده محترم، خدا چې سړی اویا زره واری وي دا خاص کیفیت چې دا په اسلام کې کم اصل نه لري محترمه. الله عز وجل دی وکي چې دی ما په خبره باندې به پوي سوی. الله پاک دی روغ جوړ لره، الله دی حافظو ناصر سه.